خبر ننګرهار کې د وسلوالو غلاو زیاتوالی په رڼا ورځ خلک لوټل کیږي. نور حال را سره په ویډیو کې وګورئ. په سلامونو محرک علیکم. په ننګرهار کې وسلوالو غلاو زیاتوالی دغه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي دي. د جلال اوسیدونکي وایي وسلوال کسان دغه ښار په بیلابیلو برخو کې په رڼا ورځ خلک لوټي، خو طالبان ځایي مسؤلین په دې مخنیوي لپاره هیڅ اقدام نه دی کړی. ویل کېږي چې د غلاو پر مهال ډیر خلک له مرګ ژوبلې سره هم مخ دي. د جلال اوسیدونکي وسلوالو غلاو زیاتوالی لامل په خپلو شمنو د طالبانو نه عمل او له خلکو سره د واټن د کمولو پر ځای خلک زوروي او شخصي عقیده بللې ده. د جلال آباد اوسیدونکي 800 ورځپاڼې ته ویلي چې وروستیو کې د جلال آباد ښار کې د غلاو زیات شوي دي، خو طالبان مسؤلین له خپل مسؤلیته هیڅ خبر نه دي. غله په رڼا ورځ له خلکو موبایلونه، پیسې او نور قیمتي توکي تښتوي، څوک یې ورنکړي ان په ډزو یې هم پرې کوي. د طالبانو غلاو مخنیوي پر ځای له خلکو سره شخصي عقیده او دښمني بللې او همدا لامل دی چې غلاوې ورځ تر بلې زیاتیږي. یو شمېر سرچینې وایي چې ډیر طالبان له وسلوالو غلو سره لاس لري او په همدې له امله غله په ویره پرته خپلو موخو ته ځای رسوي. طالبان مسؤلین لا هم کله ناکله خلکو ته د امنیت ټینګښت ډاډ ورکوي، خو خلک یې یوازې تشریفاتي کړنه بولي او وایي چې چارواکي د غلاو مخنیوي لپاره عملي اقدام ونه کړي، غلاوې پر تر دې ډېرې شي. ملګرو، دا به زموږ چمتو شوي ویډیو. که ستاسو د ویډیو په اړه کوم نظر پیشنهاد لرئ، موږ سره په کومنټونو کې شریک کړئ او د لا ښکلو ویډیوګانو لپاره له موږ سره پاتې شئ. تر بیا ښې چارې.